تور صاحبان دي قسم په خدای که سپین دي او که تور صاحبان دي دا ټول د یوې ډلې د یو کور صاحبان دي او تر هغې د دې جنګ خاتمه نشته دی تر څو چې تر هغې د دې جنګ خاتمه نشته دی تر څو چې پراته په پښتونخوا کې د لاهور صاحبان دي تر هغې مننه چې تر هغې د دې جنګ خاتمه نشته دی تر څو چې پراته په پښتونخوا کې د لاهور صاحبان دي او چې مونږ ته یې بمونه ښخول نو هغه خیر دی چې مونږ ته یې بمونه ښخول نو هغه خیر دی او اوس خفه زمونږ په لږ شور صاحبان دي مننه چې یو څو شعره د بل غزل چې راښکته مې په سر باندې فلک دی محترمه راښکته مې په سر باندې فلک دی محترمه جړا راله راځي زړه مې را ډک دی محترمه او د ګل په شانې ورور مې را نورک دی محترمه د ګل په شانې ورور مې را نورک دی محترمه او ستا په کتابچه کې یې درک دی محترمه د ګل په شانې ورور مې را نورک دی محترمه او ستا په کتابچه کې یې درک دی محترمه او منم برید مې په نوو کاغذاتو کې تورخم دی ملمي صاحب منم برید مې په نوو کاغذاتو کې تورخم دی خو زاړه کاغذاتو ګور اټک دی محترمه یو څو شعرونه د بل غزل بیا یو وړوکی نظم دی هغه به وایم چې سړیا ومې منه ګوره داسې نه خلاصېږم چاره سړیا ومې منه ګوره داسې نه خلاصېږم زه اوس د دې بل شوي اوره داسې نه خلاصېږم مطلب دی دا دی چې خوله پرانیزم او چغې کمه فیض موهن صاحب مطلب دی دا دی چې خوله پرانیزم او چغې کمه خاموشۍ ستا د دې پیغوره داسې نه خلاصېږم مننه مطلب دی دا دی چې خوله پرانیزم او چغې کمه خاموشۍ ستا د دې پیغوره داسې نه خلاصېږم او د مارګلې په کنډو غني کې دی اورئ که نه د مارګلې په کنډو غني کې دی اورئ که نه پښتون وطن یم د لاهوره داسې نه خلاصېږم مننه د مارګلې په کنډو غني کې دی اورئ که نه پښتون وطن یم د لاهوره داسې نه خلاصېږم او ګولۍ را پرېوته او دوه دیواله وغورځېدل ګولۍ را پرېوته او دوه دیواله وغورځېدل د دې نه پس د کوره داسې نه خلاصېږم مننه ګولۍ را پرېوته او دوه دیواله وغورځېدل د دې نه پس به زه د کوره داسې نه خلاصېږم او نور د سپېڅلي بغاوت مالوچ په غوږو کې ږدم نور د سپېڅلي بغاوت مالوچ په غوږو کې ږدم د دې حالاتو د دې شوره داسې نه خلاصېږم او یو وړوکی نظم دی وران ګودر